السلام علیکم ملګرو، په دې ویډیو کې به خبره کوو د پاکستان او د افغانستان چې کوم را روان سیریز د دا سیریز به کله شروع کیږي، څومره ورځې ورته پاتې شوې، دا سیریز به په څوم تاریخ باندې شروع کیږي. د علاوه په دې ویډیو کې به خبره کوو چې ایشیا کپ ته څومره وخت پاتې شو، ایشیا کپ به کله شروع کیږي، ورلد کپ ته څومره وخت پاتې شو او نړیوال جام ورلد کپ به کله شروع کیږي. نو پورا معلومات پورا ډیټیل له په دې ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره هم شریک کړئ. نو اول خبره کوو چې ایشیا کپ به کله شروع کیږي او ورلد کپ به کله شروع کیږي. نو ایشیا کپ ته ډېر لږ وخت پاتې دی. دا چې کوم د جولای میاشت د اگست میاشتې په اخره په 31 اگست باندې د ایشیا کپ اولنې میچ شروع کیږي چې د ایشیا کپ اولنې څلور میچونه په قزاقستان سټیډیم لاهور پاکستان کې کیږي. ایشیا کپ چې کوم باقی 9 میچونه دي دا په سریلانکا کې تر سره کیږي. په ایشیا کپ کې ټوټل 14 لوبي کیږي چې دا لوبي ور 15 ټیمانو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان، افغانستان، انډیا، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال دا 15 ټیمونه شرکت کوي. ایشیا کپ په 31 اگست باندې شروع کیږي او د 17 سپتمبر پورې به جاری وي. که په ساده الفاظو کې خبرو کو چې د ایشیا کپ شروع کېدو ته څومره ورځې پاتې شوې، نو ایشیا کپ په 50 ورځې بعد شروع کیږي. چې ایشیا کپ ختم شي نو سم 10 پسې 15 ورځې بعد بیا ورلد کپ نړیوال جام شروع کیږي چې د ورلد کپ اولنې میچ په 15 اکتوبر باندې کیږي. د ورلد کپ فائنل میچ په 19 نومبر باندې په انډیا کې تر سره کیږي. په ورلد کپ کې ټول 10 ټیمونه شرکت کوي. ټوټل 48 لوبي په ورلد کپ کې تر سره کیږي. دې باندې په هوښوي چې ایشیا کپ به کله شروع کیږي او ورلد کپ به کله شروع کیږي. نو راځي چې اوس خبرو وکړو پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم د 53 اوریزو لوبو سیریز تر سره کیږي. نو دا سیریز به کله تر سره کیږي او دا په کوم ځای کې وي. څنګه چې تاسو پته لرئ چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ د 3 ون ډے میچونو سیریز به د اگست په میاشت کې شروع کیږي. دا چې کوم د اوس د جولای میاشت یعنی دا څه به وایي چې د پاکستان او د افغانستان د سیریز ته پورا یو میاشت پاتې ده. د پاکستان او د افغانستان د سیریز له اپیشلی شیډول نه دی اعلان شوی، خو زه تاسو ته ممکن تاریخونه وایم چې په دې تاریخ باندې به د پاکستان او د افغانستان اولنې میچ شروع کیږي. د پاکستان او د افغانستان د سیریز ممکن تاریخونه داري چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اولنۍ 50 اوریزه لوبه په 10 اگست باندې شروع کیږي، دویمه 50 اوریزه لوبه په 12 اگست باندې شروع کیږي او دریمه 50 اوریزه لوبه په 15 اگست باندې شروع کیږي. تاسو پرې خبره باندې هم ځان پوهه کوي چې د سیریز میزبان یعنی کوربه به افغانستان کرکټ بورډ وي. که خبره وکړو چې پاکستان او د افغانستان دا سیریز به په کوم ځای کې تر سره کیږي، نو دا سیریز به په شارجه کرکټ ګراوند باندې تر سره کیږي. د پاکستان او د افغانستان د 3 ون ډے میچونو په شارجه کرکټ ګراوند باندې کیږي. تاسو پرې باندې هم خبر شئ د شارجه او د دوبۍ چې کوم ګراوندونه دي د افغانستان کرکټ بورډ سره په کنټریکټ کې دي. تاسو پرې باندې هم خبر شئ چې په شارجه کرکټ ګراوند کې پاکستان کرکټ لوبډله هم کافي تجربه لري چې ډېر زیاتې لوبي پکې کړې دي. د علاوه افغانستان کرکټ لوبډله هم په شارجه او دوبۍ کې ډېر زیاتې لوبي کړې دي چې افغانستان کرکټ لوبډله هم په شارجه او د دوبۍ په ګراوندونو باندې کافي تجربه لري. او د پاکستان او د افغانستان د سیریز بل ښه خبردار چې د پاکستان او د افغانستان د سیریز ایشیا کپ او ورلد کپ ته بالکل نږدې شروع کیږي چې د دې غټه فائدہ وداوي چې پاکستان او افغانستان به د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره ډېر ښه تیاری او پریکټیس وشي. نو د کرکټ ډېر غټه میلې روانې دي. د پاکستان او د افغانستان سیریز شروع کیږي، بیا پس ایشیا کپ شروع کیږي، بیا پس ورلد کپ را روان دي. نو دا د کرکټ یو څو نوي او تازه اپډیټس د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج سره فالو کړئ. میلاویږو په بلې ویډیو کې. د الله پامان.